طلوع تلویزیون د امریکا سفارت په مرسته د ټاکنو د جعلي کولو هڅه کوي. طلوع تلویزیون یو ځل بیا مټې را بډ وهلي دي چې د 2014 کال په څیر تازه شوي ولسمشریزې ټاکنې هم لانجمنې کړي او داسې خواته یې بوځي چې د نمایندانو او خلکو باور پرې کمزوری شي. دې تلویزیون له ټاکنو مخکې هم ځینې داسې راپورونه او مرکې خپرولي چې خلکو ته یې ویل په ټاکنو کې درغلي کیږي او د ټاکنو په ورځ هم طلوع تلویزیون ډیر تمرکز په دې و چې خلک کم رای ورکولو ته راوتي دي او همدا ډول یې د ټاکنو په اړه نور منفي تبلیغات کول. د ولسمشر فرهنګي صلاحکار شاه حسین مرتضوي وایي طلوع تلویزیون له ډاکټر عبدالله څخه پیسې اخیستې دي او د هغه په فرمایش د ټاکنو بحراني کولو هڅه کوي. د یادونې وړ ده چې طلوع تلویزیون په ډیر ماهرانه ډول په 2014 کال کې له ډاکټر عبدالله سره مرسته وکړه چې ټاکنې د بحران پلو ته بوځي او په دې برخه کې یاد تلویزیون ډیر تبلیغات ورته وکړل. دې تلویزیون ټاکنو خپلواک کمیسیون مصلحتي بې جرأته پخوانی مشر یوسف نورستاني هم په یو خپرونه کې په داسې حال کې میلمه کړل چې نشه و. هغه څه یې پرې وویل چې دوی غوښتل. نورستاني وروسته له خبرو او مرکې ډیر پښیمانه و. د طلوع تلویزیون ډیر اوسني او پخواني کارکونکي د عبدالله لپاره تبلیغ کوي او کومه برنامه چې هغه ورکوي دوی پلي کوي. له طلوع تلویزیون څخه د ډاکټر عبدالله د ملاتړ ترڅنګ د امریکا سفارت هم د دې تلویزیون شاته ولاړ دی او په پراخه پیمانه مرسته ورسره کوي. امریکا چې نه غواړي په افغانستان کې یو منتخب ولسمشر حکومت وکړي. هڅه یې دا ده چې په 2014 کال د ټاکنو په څیر بیا عبدالله او ولسمشر غني په واک کې شریک کړي او په دې ډول یو دوسری حکومت جوړ کړي. امریکا چې دا نیت یې د کرزي د حکومت په دویمه دوره کې درلود پلی نه شو، خو وروسته په بله دوره کې په غني او عبدالله یې ومانه. سیاسي شنونکی عبدالستار هاشمي وایي امریکا ته دوسری حکومت ځکه مهم دی چې یو مشر ترې بغاوت وکړي او دوی خبره ونه مني بل مشر به د امریکا غوښتنې ورته پوره کوي. په دې ډول به دوسری حکومت کې دواړه شریکان هڅه کوي چې امریکا ته ورنږدې شي او په کوم یو چې له امریکا سره مخالفت کوي یا یې غوښتنې نه مني د امریکا مرستې او ملاتړ به ورسره کمیږي. طلوع تلویزیون چې د امریکا په مرسته چلیږي یا په بله معنا امریکایي تلویزیون دی، په ظاهره یې داسې جوړ کړی دی چې د ایران او د جمعیت ګوند ګټو ته کار کوي. د دې تلویزیون کارکونکو له پیله د ایرانی اصلاحاتو په کارولو سره داسې ذهنیت جوړ کړی و چې طلوع د ایران له سفارت څخه چلیږي، خو حقیقت دا و چې طلوع او ټول موبي ګروپ د امریکا سفارت په فرمایش چلیږي. د طلوع تلویزیون مشر سعید محسني چې له یوې ارمان راډیو څخه یې خپل کار پیل کړی و، اوس طلوع تلویزیون ترڅنګ لمر تلویزیون، طلوع تلویزیون او دننه د موبي ګروپ په چوکاټ کې ډیر نورې کمپنۍ هم لري. محسني رسنیز تجارت او اوس دومره پراخ شوی دی چې ایران، عراق او پاکستان ته هم رسنیز چینلونه لري او نشرات ورته کوي.